په خوست کې د سیمه ییز کرکټ وده. خوست چې د اتلانو او ځوانو استعدادونو کور بلل کیږي، په دې وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې چټک پرمختګ کړی دی. د خوست خلک د کرکټ سره ځانګړې مینه او علاقه لري. په خوست کې د سیمه ییز کرکټ لوبغاړي وایي چې سیمه ییز کرکټ د افغان کرکټ راتلونکی شالید جوړوي. که یې سم ملاتړ وشي نو د افغانستان کرکټ به نوره هم پیاوړی شي او نړیوالو بریاوو ته به لاره نوره هم اسانه شوې وي. دغه سیمه ییز کرکټ چې دی دا نه یوازې د سیمې په کچه کرکټ دی، دغه هغه کرکټ دی چې په راتلونکي کې دغه لوبغاړي چې دغلته لوبېږي ډېر موږ دغسې لوبغاړي ولیدل چې دغه سیمه ییز کرکټ څخه تر نړیوال سټیج پورې ورسېدل. نو همدغه سیمه ییز کرکټ دی چې د دې له لارې موږ تاسې کولی شو چې ښه او بهترین لوبغاړي پیدا کړو. سیمه ییز کرکټ بالخصوص په خوست کې بیخي زیات د ودې په حال کې دی او دغه کرکټ دی چې د افغانستان راتلونکی جوړوي، بنسټ جوړوي او د سیمه ییز کرکټ لوبغاړي دي چې د راتلونکي کې د نېشنل ټیم پورې رسېدلی شي. ولایت کې ډېر ټورنمنټونه جوړیږي او ډېر لوبې کیږي او په خوست کې زیات ټورنمنټونه جوړیږي او بیخي زیات خوند راکوي ماته کرکټ. په خوست کې د ټینس بال کرکټ مسؤل علیم بایدار وایي ټینس کرکټ په خوست کې په زیاته کچه پرمختګ کړی دی او ټینس کرکټ د افغانستان کرکټ لپاره مهم بولي. اوس وخت کې ټینس کرکټ چې دی ډېر پرمختګ یې کړی دی چې تاسې د هرې صحنې شاهدي حال یې. د ټینس کرکټ نه اکثره تاسې که ښه پلیران وګورئ چې هغه ته پروفیشنل کرکټ ته لاړ دي، نو لوی برکت چې ټینس کرکټ دی چې د هغه څخه دوی پروفیشنل یا مسلکي کرکټ ته لاړ دي، په هغه کې ښه ځلیدلي دي، اوس وخت کې د افغانستان نمایندګي کوي. خوست کې خو په لسګونه ټورنمنټونه چې دي هغه فایل دي، روزانه په لسګونه رسمي سیالۍ کیږي. ځوان لوبغاړو لپاره ټینس کرکټ چې دی ډېر مفید، ډېر ګټور دی. د دغې لارې نه کړلی شي چې دوی تر ملي لوبډلې ځانونه ورسوي. یاد دې وي چې د خوست خلک له کرکټ سره ځانګړې مینه لري او هره ورځ ګڼ شمېر د کرکټ سیمه ییزې سیالۍ ترسره کیږي.